صاحب عبدالبصیر نه یوه نړۍ مننه دغسې شخص راغی او موږ ته یې دا مرسته مخکې وړاندې ویوړله او دا جومات یې موږ ته ورغولو. دا عبدالبصیر شیرزاد خیره بنسټ نه یوه نړۍ مننه چې موږ ته د الله په امر سره ډېر یو بهترین جماعت دې مسلمانانو ته شروع کړی دی. موږ په دې باندې ډېر خوښ او خوشحاله یو. الله پاک دې د ده نه راضي شي او ډېره مننه خوشحاله یو تنې. باقي دغه ماحول چې کوم یو دی دغه په دې جومات باندې چې کوم مخلوق پروت دی 40 کوره 15 کوره مسلمانان یوه 40 متره په دې باندې پرته ده. ماشاءالله دا ټول مسلمانان په دې کې څومره وخت کېږي دا مسجد شانډ و دلته؟ یعنې تاسو باور وکړئ چې دا به کوم 8 کاله 9 پورې برابرېږي چې همداسې پروت و. رب العالمین په موږ باندې رحم وکړي چې د شیرزاد صاحب عبدالبصیر نه یوه نړۍ مننه دغسې شخص راغی او موږ ته یې دا مرسته مخکې وړاندې ویوړله او دا جومات یې موږ ته ورغولو. په دې باندې موږ خوشحاله شو. دغه 8-9 کاله پروت و همداسې چندم ټولوله 10 20 30 40 50 په دې باندې به موږ څه کړی وی. نن مسله راوړه نن پیزیا راوړه. رب العالمین دې عبدالبصیر شیرزاد نه ډېر ښه ورسره وکړي چې موږ سره یې دومره مرسته وکړه. لنډر یې ښه په توګه موږ ته واچولو او خښته یې ښه ته مصرف کړه. یو د بل نه ښه شی موږ ته مصرف کړی دی. موږ په قانع یو موږ یې منو. د منلو وړ خبره ده. الله دې ډېر ښه ورسره وکړي. څومره کسان به پکې جایز شي؟ انشاءالله درته وایم چې سب کې هغه 30-40 کسان برابر شي په اوږدونو 8 صفه جمعیت یې موږ ته ورغولو. نو دا چې تاسو سره جمع کړئ نو ماشاءالله کم یو 15-16 نفر په دې کې ځای کېږي. په دې کې امکان دی ولري وخت سره د جامع جمعیت فعاله شي. د سپیکر یې راته راوړی اصلي ماشین یې راته راوړی دی د سپیکر ښې اصلي ګویاګانې موږ ته راوړي دي ماشاءالله. والله چې مسلمانان ښځې او نارینه ماشومان غټ واړه ورته دعا کوي. عبدالبصیر شیرزاد بلکل مننه او موږ ته ډېر خوشحاله یو راځي. رب العالمین دې د ده نه راضي شي او خوشحاله یو.